بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. د تاسو خدمت کې د قران کریم د والعصر سورت ما تلاوت. الله تعالی په دې کې څو مراحل د انسانانو د نجات د بهبود لپاره ذکر کړی دي. رب العالمین قسم باندې یادوي والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم دې په زمانه چې انسان په تاوان کې دی. نو بیا خو رب العالمین په دې تاوان کې پریدي نه، د تاوان نه خو د وتلو لار هم ورته تشخیصوي، ور معلوموي، توصیه کوي ورته. والعصر ان الانسان لفي خسر. الانسان لفي خسر نوای ان الانسان لفي خسر. ځکه دا ان دا توکید افاده کوي. معنا دا چې دا انسان حتمی یقیني ډول په خساره کې ده که دغه راتلونکي مراحل تعقیب نکړه او دغه التزامات و نه درلودل. الا الذين امنوا. خو هغه خلک په تاوان خساره کې نه دي چې ایمان راوړي. بیا رب العالمین یوازې په ایمان باندې اکتفا نه کوي چې څوک د ایمان دعوه وکړي، ایمان دې راوړي او بیا د نور څه نه کوي. دا یوازې ایمان د نجات ذریعہ ولاره نه ګڼي تر څو چې عمل ورسره ملګری نشي. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. چې عمل صالح ورسره وکوي د ایمان سره، نو دا خلک به په خساره کې نه وي. خو چې څوک عمل صالح کوي د عمل صالح ته بیا څوک نه پرېږدي. د دې عمل صالح په مخ کې به خلک خند جوړي. عمل صالح دې ته نه وایي چې یوازې عبادت وکړي، نوافل وکړي، روزه ونیسي، د شپې راپورته تهجد کوي. دا انفرادي عبادت دي، د دې به مخنیوي څوک نه کوي. خو که نظام اصلاح کوي، ټولنه اصلاح کوي، قانون اصلاح کوي، اسلامي نظام جوړوي، د فساد مخنیوي کوي، امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر کوي، د طاغوت سره مقابله کوي، د فتنو مخنیوي کوي، نو بیا به خلک خامخا مخ نیسي. چې مخ یې نیسي دلته بیا ضرورت دی پیښیږي چې دغه مسلمانان، دغه مؤمنان او دغه عمل صالح خاوندان دوی د خپل منځو کې یو بل ته توصیه په حق باندې کوي. دا هغه ټکی دی چې زه تاسو سره شریکول غواړم او د ما لپاره کې دی چې د جسارت باعث هم امداوي چې په دغه تواصی بالحق کې موږ او تاسو ټول شریکان یو. هغه کشر د هم په دې کې شریک ده، ځکه تاسو الحمدلله ټول علما یاستئ. د تواصی د فعل د دې د خصوصیات نو دا د جداد دوه جانبونو صادریږي په دې کې دوام وي. د یو جانب نه صادریږي دا فعل، د دوه جانبونو صادریږي په دې کې مشارکت وي او دوام پکې وي. نو توصیه بالحق دا د ټولو شرعي مسؤلیت دی او د تاوان اخلاصېدلو یوازینی ذریعہ هم همدغه ده چې ایمان راوړو او بیا عمل صالح کوو. او د عمل صالح اشکال ما د تاسو خدمت کې عرض کړل چې انفرادي دي، پاغو کې د تاسو سره د چا کار نشته. د شپې پورته کېږي، نوافل کوي، تهجد کوي، څوک د مخنیوي نه کوي. په پټه خوله روزه نیسي، څوک د مخنیوي نه کوي. دروازه ځم چې بندوي، نوافل کوي، څوک د مخنیوي نه کوي. په لار روانه ذکر اذکار تسبیحات وایي، څوک د مخنیوي نه کوي. خو نور اعمال صالحه داسې دي چې اجتماعي اعمال او د امت د اجتماعي امت په حیث باندې پاغي مکلف دي چې هغه کوي، نه بیا به د مخنیوي کوي خلک. او دې ته به ضرورت پیښیږي چې یو بل ته سره توصیه بالحق وشي. ځکه د ابتلاءات سره چې خلک مخکېږي نو زړونه ماتېږي، یأس پیدا کېږي، ناامیدي په خلکو کې راځي، خلک ستومانه کېږي، زړه بدی کېږي. نو بیا کله کله داسې وي چې انسان دې ته ضرورت احساسوي چې یو څوک دې ته ښې خبرې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله پیغمبر و، امام الانبیاء، اشرف المرسلین. قرآن په همده نازل شوی و. خو ده به کله کله نور صحابه کرام ته ویل چې تاسو ماته له قرآن کریم وایي. ابن مسعود رضی الله عنه ویل ماته قرآن تلاوت کړه. هغه به ویلي اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله. تا ته دی الله وینا درواورم په داس حال شپه تا باندې نازل شوی ده. هغه ورته فرمایل چې دماغ د خوخه د چل بل چای واور. صحابه کرام باندې هم چې کله دغه ډول حالات راغله نو بیا به یو بل ته ویلي یا اخي اجلس بنا نؤمن ساعه. ورور راځي چې یو سات خپل ایمان تجدید کو، خپل ایمان تازه کو. توصیه بالحق یو بل ته سره وکړو او د یأس او د ناامیدۍ یا یو ډول د طغیان د حالت نه ځان راوباسو، هغه مستقیم ایجادیه ته مستقیم لارې ته. نو توصیه بالحق یو شرعي کار دی، الهي امر دی او د دعوت د لارې ضرورت دی. د مشرانو په دې کې ونډه وي
د کشرانو په دې کې ونډه وي. که کشران د مشرانو په مخ کې څه عرض کوي نو دا به داسې ویل چې مشرانو ګلان کرلی او بیا یو څوک راځي د هغه ګلانو یو ګېډۍ را جوړوي او بیرته مشر ته په مخ کې د اکرام او د اعزاز په مقصد باندې کړي. دا به بیا د نه تلقي کوو، داسې به وګڼو چې د تاسو د خپل باغ، د تاسو د خپل لاس او د تاسو د خپل کوششونو یو نتیجه د تاسو په مخ کې بیرته وړاندې کیږي او د تاسو د دې کار او د دې لارې او د دې جهد د مؤثریت او د تاسو لپاره د اطمینان باعث ګرځي. تواصي بالحق دا به سره کوو او دا تواصي بالحق چې کله هم بند شي نور خساره یقیني ده، ځکه مخکې رب العالمین فرمایلی چې ان الانسان لفی خسر. او په دې کې به تواصي بالحق کې به هم کله ستومانه کیږو، په دې تواصي بالحق کې به هم کله ناامیده کیږو، کله به د ویرې سره مخ کیږو، کله به د ابتلاعات سره مخ کیږو. نو بیا صبر ته ضرورت ده. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نو نن او پراتلونکو حلقاتو کې کله ما غوندې یو ناچیز او کمزور انسان د خپل مشرانو ورونو علماو د داس چا په خدمت کې چې د پلار په عمر باندې دي څه عرض کوي، نو هغه به دغه تواصي بالحق او تواصي بالصبر د باب نوي نه دا چې یو څه د خود فروشي او د خود نمایي د باب نه وي. نو د تاسو په خدمت کې ما وختل چې زه څو خبرې وکوم او هغه ده چې فکری تربیه دا د ټولنو او د دینونو د حرکتونو د نهضتونو او د عقایدو د دوام او د استقرار ضامن ده. کومه ټولنه چې فکری تربیه نه وي هغه که هر څومره لوی وي، هر څومره زورور وي، یو وخت به داسې ور باندې راځي چې هغه به لویږي، نړیږي به. فکرونه داسې شی دي چې هغه توپونه نه ماتېږي، په بمباریو نه ورکېږي، هغه په بند کې نورم زور اخلي، شهادت باندې هغه نورم رنګین کېږي، تازه کېږي، شهادتونه باندې لمنځه نه ځي. خو په کوم ولس کې او په کوم خلکو کې چې فکری روزنه نه وي هغه لمنځه ځي، هغه منحل کېږي او هغه پردی رنګ اخلي، هغه ټولنه پردی رنګ اخلي او د نتیجه کې بیا ځان د بل چا په قالب کې ورأچي. د بل چا قالب چې بیا په دې کې هر شی چاپ کړو او هر شی د نه جوړ کړو همغه شی ورنه راوځي. تاسو ګوري په اسلامي نړۍ کې چې څومره ولسونه څومره مملکتونه یو ور غربیانو یا روسانو یا نور کفارو نیولي، بیا په قطعي ډول الته اسلام ورکنه دراله. اسلام په دې معنی نه چې د خلکو په ضمیر کې نشته یا د خلکو په اخلاق کې نشته، په نظام کې نشته، په حاکمیت کې نشته. په افریقا کې چې څومره مملکتونه فرانسې نیولې دي، اسپانیې نیولې دي، ایټالیا نیولې دي، بیرته تیازات شوي، بیا شریعت پکې نه نافذ شي. په اسیا کې چې څومره مملکتونه کې د هند په شاوخوا کې دي، که عربي نړۍ کې دي، چې څونه نیولې دي، بیا پکې شریعت هلته نه دی نافذ شوی. روسانو چې څومره اوستانونه نیولې، تاجکستان او ازبکستان او قزاقستان، ترکمنستان او همدارنګه آذربایجان، چچنستان، تتارستان، څومره چې د مسلمانانو ځمکې آزاد شوي تش په نامه، بیرته پکې اسلام نه دی راغلی. د دې معنا دا ده چې هلته د استعمار په وخت کې مستعمرینو د خلکو فکري جوړښت وربدل کړ. داسې وربدل کړ چې که ازادي وامخلي هغوی خپل وفاداري همغو فکرونو ثابته ساتي. کمونیزم مات شو، خلک بیرته اسلام ته راونه ګرځي. انګریز لاړو خو خلک د انګریز د قانون نه خلاص نشو، راونه وته. انګریز خلک تربیه کړ، په خپله ترې نه لاړو، فکر دلته پرېښوده. دا فکر د خلکو ژوند تنظیموي، د خلکو اخلاق تنظیموي، د خلکو روا او ناروا تعینوي ورته، او د خلکو وفاداري د دوی سره ثابتې ساتي. همداسې که موږ هم خپل نسلونه تربیه کړو، خپل اولادونه تربیه کړو، خپل نوی نسل تربیه کړو په خپلو هغو مبادیو باندې چې موږ ورته قانع یو، په خپلو هغو مبادیو چې موږ قربانۍ ورته ورکړي دي، نو دوی به هم دغسې وفاداره وي ورته. دا موږ تاسو هم یو چا تربیه کړي وو، موږ هم یو چا کتاب په لاس راکړی، یو چا حلقه را جوړه کړې وه راته، یو چا د ونې لاندې کېنولي وو، یو چا په لیلیه کې یوه پاڼه لاس کې راکړې وه، یو چا راته یو نوټ موټ راکړی، یو چا یو موعظه راکړې وه راته. نن دغو په نتیجه کې موږ الحمدلله ده تر ډېره حده پورې د استقامت په لار باندې روان یو، منحرف شوي نه یو. که څه هم ډېره نم کش کړی ده، که دغه نم وچ نه کړو نو حقیقت دا دی چې موږ به هم ونړېږو. ډېرو نم کش کړی دی. د دغه نم کش کولو علاج بیرته یوازې بیا په همدغه عودت الی الاصل باندې کېږي چې خپل اصل ته وګرځو، خپل مفاهیمو ته وګرځو. موږ او تاسې د دیموکراسۍ خوند هم ولیده چې چندان شی نه و، دې نه مخکې د کمونیزم خوند هم ولیده چې چندان شی نه و.
د ملتګرایي او د نشنلیزم خوندونه ولیدل، هم په خپل سیمه کې هم په شاوخوا سیمه کې چې ټول غلامان ثابت شول. ځانو نشنلستان وای یادول، خو په اخر کې څوک د انګريز ګډاګیان شو، څوک د روسانو ګډاګیان شو. نو حقیقت دا دی چې د موږ تاسو د سعادت لاره اماغه د تواصي بالحق او تواصي بالصبر نهج دی، چې بل نومي فکری تربیه ده. د فکری تربیه لپاره د تاسو بیا شروع کول او په جدیت باندې شروع کول او په داسې حالت کې ورته راګرځیدل چې ګیري د اکثر سپینې دي، دا په دې باندې دلالت کوي چې د انابت شعور په منګه تاسو کې په اجتماعي شکل امید ده چې بیا را پیدا شوی دی. دغه د انابت شعور او دغه عودت ال الاصل د دې سبب ګرځي چې د منګه کورنۍ بیرته د منګ رنگ واخلي، پردی رنگ نه اخلي. ځکه چې په کور کې قدوه او مثال پیدا شي، نو بیا د تلویزیون نه قدوه او مثال ولې اخلي؟ چې په کور کې ورته امر او ناهي پیدا شي، نو بیا په بل چا پسې ولې ځي. دا ډېر ښه کار وشو چې تاسو بیرته بیا د فکری تربیه د حلقې جوړې کړې او د تم د جدیت په نظر باندې وکتل. کې په دې سلسله کې بیا تر دې ټولو هم ښه کار دا وشو چې د تربیه په نصاب کې تاسو د معالم فی الطریق کتاب ټاکلی دی. استاد سید قطب د معالم فی الطریق کتاب ډیرونه ورته ویل چې د معالم فی الطریق کتاب د موږ په نصاب کې شامل دی، او کته یعنی زه د معالم فی الطریق د کتاب ابواب او فصلونه څونه دي، دا د اسانه کې راته ساده پښتو باندې وایي چې هم د کشران ځوانان په باندې پوښي او هم د مشرانو لپاره یو تذکیر وي. تعلیم نه، تعلیم دی هغه چا لپاره وي چې په څه نه پیږي ته ورزده کوي، او تذکیر دی هغه چا لپاره وي چې په څه پیږي خو بس حالات ته نه خو دي خو کړي هر کړي ته بیا ور یادې. او الله تعالی د تذکیر امر کړی دی، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. نو د تذکیر په د باب نه د تاسو خدمت کې بزید معلم فی الطریق د فصلونو او د بابونو درسونه تاسو خدمت کې عرض کوم ان شاء الله. د الله ژوند تاکلی و. خو د هر کتاب د شروع نه مخکې د کتاب د مؤلف او د مؤلف د فکر په اړه باندې معلومات ضروری وي، ترڅو سړی قانع شي آیا دا کتاب په دې ارزي کنه چې زه وایم، دا مؤلف د دې ده کنه چې زه خبرې ومنم، زه د خبرو نه متاثر شم، دا کتاب په ما کې څه بدلون راولي، ماته به څه خیر د دې کتاب راورسیږي که به راونه رسیږي او که به اسې د وخت ضیاع وي. نو زه د تاسو خدمت کې نن یوازې د استاد سید قطب په اړه باندې او د هغه د فکر په اړه باندې او بیا د کتاب په اړه باندې یو څو مختصری خبرې کوم، او په آینده کې به د اضافي خبرې نه وي بلکې د امدغه کتاب عنوانونه به په تخته باندې لیکو او د کتاب متن به په پښتو باندې په داسې شکل باندې سره اسانه کوو، په خپل منځو کې وایو به چې دغه مصداقونه به خپل عملی ژوند نور تر لټوو. کم داسې وکړه چې د دې کتاب د پاره د کتاب د مسائل او موضوعاتو د پاره د خپل واقعي او عملی ژوند مصداقونه تشخیص کړای شو او راوم وستلای شو، نو بیا موږ هم کتاب ژوندۍ ویلای وي او هم خپل ژوند ته د نصوص سره پیوند ورکړی وي. او که چیرته داسې چې بس کتاب من حیث یو متن وایي او ادبي متن یا یو فکری متن او د ژوند سره ورته پیوند ورنکړی شو، ژوند دې په عینه کې ونه کتلی شو، ډیره به فائدہ نه وکړي. کوشش وکړو او دا درس به کوشش کوو چې یو طرفه جاده نه وي چې یوازې زه غږیږم او نور راته خاموش ناستي، بلکې په شریکه باندې به په دې کې برخه اخلو. ټول به د کتاب د فصل د ویلو نه مخکې مثلا چې په راتلونکي هفته کې د موږ تاسو په کوم ورځ باندې درس وي، نو تر هغې هفتې پورې به یا تر هغې ورځې به یوه هفته یا یوه دوه هفتې ترمنځ فاصله وي. په دې فاصله کې به هر څوک دا کتاب له خپل ځان سره هماغه فصل یو ځل دوه ځل درې ځلې به ووایي. کتاب په پښتو کې شته، په فارسي کې هم شته، په عربي کې هم شته، په انګریزي کې هم شته، په اردو کې هم شته، ترکي کې هم شته، په لسګونو ژبو کې شته او په دې سیمه کې څوک پیږي پښتو فارسي ده او انګریزي ده په هغه کې شته ده، په انټرنیټ کې هم شته ده. اوس د انټرنیټ د ډیرو خلکو بهانه ورورکه کړي څوک نه وایي دا کتاب نشي پیدا کړي، نشي ویل دا کتاب نشته را سره، کتاب نشته را سرچ ته ورکړه د سیدر تر پیدا کوي. کتابخانو کې الحمدلله شته ده. نو هغه فصل به د درې ځله ځان سره وایو پس ته وبای چې خو پوسټ شو د کتاب له مفاهیم سره یا له مفاهیم سره خپل افکار ور سره ملګری کوو، کوشش وکړو چې خپل محیط او ماحول د خپل ژوند نه یو څه واقعي مثالونه او مصداقونه ورته پیدا کړو
نو بیا په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د موږ په فکر کې څونه بدلون راغلی او د موږ تاسو تربیه کې څونه پوخوالی راغلی، شعور هم ورسره څونه تازه شوی دی او اولویاتو ته څونه پام شوی دی. اولویاتو ته پام تنظیمي یا په فکری تربیه کې دا ډیر مهم شی دی. کله داسې وي چې یو کار باندې څوک اخته وي هغه د لسمې مرتبه شي وي، خو د داسې د اولې مرتبه ګڼلای چې ارڅ تر مغه قربانوي او هغه کار چې د اولې مرتبه وي هغه ورزولای وي او دغه د وجه نه بیا ډیر لوی خلل راغلی په ټولنه کې یا په تربیه کې. د تربیه په اړه باندې یو ټکی بل په ذهن کې راځي، هغه د تاسو په خدمت کې عرض کوم. هغه دا چې د تربیه په دوه ډول دي، یو تنظیمي تربیه ده او یو د مبادئ او دینی یا شرعي تربیه ده. دا دواړه په خپل منځو کې سره د عموم او خصوص اشتراک لري او د بل په خلاف نه دي، خو هر یو خپل ځان ته مشخصات لري. تنظیمي تربیه دې ته وایي چې یو تنظیم خپل اتباع، خپل ځوانان، خپل افراد په داسې مبادئ او مفاهیم باندې تربیه کوي چې دغه په نتیجه کې د تنظیم سره وفادار پاتې شي. داسې مبادئ، داسې افکار، داسې نظریات هغه ته ورتلقینوي او وخت په وخت یې ورتازه کوي چې په نتیجه کې د نوې نسل یا د کم چاته چې د نصاب ویلای شوی دی یا څوک د روزنه لنیول شوی هغه د تنظیم طاعت وکړي، دا یو د تنظیم د افکار او مبادئ او سره وفادار پاتې شي، دا دوه د مصالحونو دفاع وکړي، دا درې کداغه مفاهیم اسلامی ونه په دې کې اسلامی مفاهیم راځي، یو مسلمان منظم سړی ورنه جوړیږي او که غیر اسلامی مفاهیم ورکې راځي. خو دغه ډول تربیه نیمګړتیا بیا ده چې تنظیمونه په مشرانو یا په رهبرانو پسې ځي، تنظیم په رهبر پسې ځي او اتباع بیا په تنظیم پسې ځي. د وخت په تیریدلو باندې دغه ډول تربیه یا دغه ډول مفاهیم د خارجي مؤثراتو لامل د تغییر ښکار کیږي. په دې معنی چې وخت به ګوري یو تنظیم به کلک جهادي تنظیم وي، بیا به یو وخت په باندې داسې راشي چې ګوري به ورته دیموکرات تنظیم وي. تنظیم به دیموکرات شوی، مفاهیم به بدل شوی، نظریات به بدل شوی، مصالح به بدل شوی، مقاصد به بدل شوی. ځکه ولی د وخت او د حالات او شرایط او ظروف او خارجي مؤثرات او فشارونه ستوماني د اتباع قلت او کثرت د بل چا سره پیوندکاری دا ټول خپل تاثیر ورزوي په دغه تنظیم او په دغه اتباع او په دې نسل باندې چې د دوی فکری ادبیات بدل شول، نو به د نسل هم سره بدل شي. بیا چې تنظیم اړخ وتلاړه د خلک ورسره زی تاوان بیا په دې کې دا وي چې که تنظیم جهادي او خلک هم جهادي، که تنظیم نشنلیست شو، لمونږ تاسو ډیر جهادي تنظیمونه ولیدل، دا اوس حالت نشنلیستي وتلاړه صاف صفا نشنلیزم اعلان کړ. ډیر ولې د دیموکرات شول، ډیر ولې د جهادي پات شول. بیرته کدا تنظیم بیا جهادي پات شي، خلک هم جهادي، که تنظیم دیموکرات شو خلک هم دیموکرات، که تنظیم لیبرال شو خلک هم لیبرال، که تنظیم سیکولر شي خلک هم سیکولر، تنظیم نشنلیست شي خلک هم نشنلیست. دای بیا تاوان. دویمه تربیه عقیدوي تربیه دغه ده چې نصوص سره خلک وتړل شي، د قران د نصوص سره، د احادیث د نصوص سره، د صحابه او د ژوند سره، د عهد سلف د فهم سره او د اسلام د علماو، د اسلام د لویانو او د مجددینو او د لوی فاتحینو د کارنامو او د تاریخ سره او په اساسي ډول د قران او د حدیث سره د دې سره وتړل شي، د سلف د فهم سره وتړل شي. دا بیا ثابت شي، یعنی دوی کې بدلون ناراضي، ځکه دا ثابت شوی دا بند دي تغییر څوک راوستای نشي او نه څوک چاته د تغییر اجازه ورکړي. قران نه بدليږي، حدیث نه بدليږي، د صحابه او زمانه نه بدليږي، د علماو اجتهادات او فهم د دوی شه د اسلام د نصوص په اړه باندې دي، هغه یو تاریخي موثوق شیان دي، هغه نه بدليږي. نو بناء بیا دغه دلو دغه جماعت او دغه تنظیم د استقامت ضامن ګرځي. دا شي که تنظیم بیا خدای نه خواسته یو وخت کې بلاریکی یا مشر بلاریکی یا کشر یا یو څنګه بلاریکی، بیا د نور اتباع هغه د نصوص سره تړلې وي، د عقاید سره تړلې هغه ورز در سره نه یم، ما ته قران اجازه نه راکړي، ما ته حدیث اجازه نه راکړي، ما ته دین او عقیده اجازه نه راکړي. زه تاسو سره طاعت په معروف کې کوم، په منکر کې له تاسو سره طاعت نه کوم. نو همدغه وجه وي چې تنظیمونه خو به منحل شي، خو اسلام نه منحل کیږي، نسلونه نه منحل کیږي. په دې پاتې خلکو کې بیا داسې خلک را پیدا شي دا ټولنه دوباره منظمه کی،
دا مفاهیم دوباره تجدید او همدغه ده چې په حدیث شریف کې دي په هر رسول کالو کې به الله تعالی یو څوک داسې را پیدا کوي چې هغه به دا دین تجدیدوي کوم غبار په باندې پریوتل وي هغه به ورنه څنډي د دغه کسانو په جمله کې چې الله تعالی د دې پیړۍ په اوایلو کې تقریبا بلکې د تیرې پیړۍ په اوایلو یا د اوایلو نه لږ وروسته را پیدا کړ یو هم پکې استاد سید قطب رحمت الله علیه و د استاد سید قطب د شخصیت د پیژندلو نه مخکې زه د تاسو په خدمت کې د استاد سید قطب د ژوند د فترې یا د زمانه یو څو مشخصات تاسو ته وایم. استاد سید قطب په 1906 کال کې زیږیدلی او په 1906 کې شهید کړای شوی دی. نو د 18 کال عمر و. د 1906 نه تر 1906 پورې د هغه زمانه ده چې دوه نړیوال جنگونه وکړي پېښ شوي دي. نړۍ لوی بدلونونه لیدلي دي او د هغه زمانه ده چې ډېر اسلامي هیوادونه د استعمار لاندې پاتې شوي دي پکې. کاغه افریقا کې دي کاغه په اسیا کې دي. ډېر هیوادونه تر استعمار لاندې یا مستقیم استعمار لاندې یا د هغوی د انتداء او د وصایت لاندې پاتې شوي دي. نو نظامونه په دې وخت کې پردي نظامونه وو. د حاکمیت په لحاظ د قوانینو په لحاظ باندې نظامونه پردي وو. ولسونه په دې کې محکوم وو. اروپایانو په خپل چې دلته په اسلامي نړۍ کې تاثیرګذاري کړې و دوی په خپل د یو ډول حالاتو نه تاثیر پذیره شوي وو. هغه تاثیر پذیری د تاسو خدمت کې زه عرض کوم. اروپایان د اوږدې مودې لپاره په اروپا کې د فرانسې د انقلاب نه مخکې پورې دوی درې طبقې وو. یو طبقه د دوی حاکمانو، یو طبقه د دوی اهل دین وو او یو طبقه د دوی عام خلک چې د مریانو او خادمانو او خدمتګزارو خلکو په حیث باندې په دې زراعت او مالداري او نورو شاخه کارونو په دې کې به مصروفیت. د وخت په تیریدلو باندې او د اسلام اروپا ته په تللو باندې چې اسلام اروپا ته راړو په اندلس کې هلته 800 کال حکومت وکړ. مسلمانانو د ځان سره علم ویوړ، اسلامي مفاهیم د ځان سره ویوړ، صنعت د ځان سره ویوړ، د نظامداري یو نوې اسلوب او طریقې د ځان سره ویوړ. البته چې خلکو مسلمانانو ته قتل عدالت وو، حاکم او محکوم به یو قانون ته رجوع کوله، مولا او امي به دواړه د یو نص پابند وو. کوم حکم به چې په تطبیق ده په دمن تطبیق ده. نو د وخت په تیریدلو په خلکو کې ویښتوب راغی په اروپایانو کې. چې ویښتوب راغی دی خو ته یو کتل چې د کلیسا استبداد ده. کلیسا څوک نه د انجیل منلو ته پرېږدي مګر په هغه طریقه چې د کلیسا یې غواړي، نه توبې ته څوک پرېږدي مګر په هغه طریقه چې کلیسا یې غواړي. په مسیحیت کې څوک مستقیما توبه نشي ایستلی. همدا اوس هم چې څوک ګناه وکړي رب العالمین ته مستقیما توبه نشي ایستلی. هغه به ځي کلیسا ته، هلته به پیمنټ کوي، پیسې به ادا کوي، اول اعتراف کوي چې دا ګناه مې کړې ده. بیا به مذهبي مشر د دوی د ګناه حجم ته ګوري، کیفیت ته به ګوري، بیا به عموما ټیکس ور باندې ټاکي. ټیکس به د کلیسا ته تحویلوي، بیا به دته د ګناه د بخښنې خط ورکوي ورته. صکوک الغفران یا د بخښنې چکونه دا د مسیحیت د دین یو ثابت شی دی. تاسو وګورئ د مسیحیت مبارک څونه کتابونه لیکل شوي دي. یو مشهور کتاب دی پښتو فارسی ته ترجمه شوی په نامه دی مسیحیت چیست. د پاکستان د مشهور عالم مولانا تقی عثماني کتاب دی. انګریزي کې مشته واټ از د کریسټیانټي، پښتو کې مشته ده، فارسی کې مشته ده، په اردو کې مشته ده. په هغه کې د صکوک الغفران یا د بخښنې د فلسفي خبره کوي. خلک د کلیسا نه تنګ شو. دویمه طبقه د بادشاهانو او کلیسا د دواړو په خپل منځ کې یو اګریمنت یا یو توافق درلود. هغه دا چې د اهل دین خلک یا د کلیسا مشران هغه به بادشاهي ته مشروعیت وربخي. د دې په بدل کې به بادشاه کلیسا ته مطلق العنانی ورکړي د ټکسونو پر راټولولو په خلکو باندې د دیني نورو شیانو په ټاکلو کې، او بادشاه په خپل زور او د خپل پولیسو په زور باندې د کلیسا ټکسونه له خلکو راټولوي. متبادل مصالح. خلک پکې دل شول، خلک پکې وځپل شول د بادشاه د ظلم او د کلیسا د ظلم باندې. بل اخر خلک په دین باندې بدګمان شول. که دین دا وینو لدی دین نه تیری بادشاه باندې بدګمان شول. د وخت په تیریدلو باندې چې مسلمانان الته زیات شول او مسلمانان ځان سره علوم ویوړ، تنویر د ځان سره ویوړ، صنعتونه د ځان سره ویوړ، یو بدلون د ځان سره ویوړ چې د مسلمانانو ژوند ته کتل نو په هغه کې عدالت، منطقیت، عقلانیت، خیر دا پکې و. چې د کلیسا او د بادشاهي ژوند ته کتل د خپل اروپایانو نو په دواړو باندې ګمان مت شو او د دواړو په مقابل کې کرکه او نفرت را پیدا شو. بل اخره په اروپا کې هم د بادشاه په خلاف او هم د کلیسا په خلاف باندې پاڅون وشو او یو شعار د خلکو مشهور شعار په هغه وخت کې
راپورته شو هغه شعار معنا دا و چې آخرنی پادشاه د آخرنی پادری په کلمو غرغره کوي. په دې معنی چې د پادشاه چې مړ کوي نو ګوري چې کومه ټوټه رسۍ تاوان نه کوي، اول ورته د دې مولا مړ کوي دغه کلمې را وباسي، بیا په هغه پادری باندې پادشاه غرغره کوي چې د دواړو کار یو ور تمام شي، دی به مړ شي دی به مړ شي او ټوټه رسۍ به تاوان شي نه. تر دې اندازې خلکو د دین نه کرکه کوله، تر دې اندازې خلک په دین باندې بدګمانه شي او پادشاهي باندې بدګمانه شي او همداسې وشول. کلیسا مسیحیت په کلیسا کې بندي شو، یک شنبه پر ورځ کې چا خوخه ورتله وکنه دای ورته ویلې مسیحیت چې په ما پسې براوځي نه دینه مسیحیت په ما پسې به اجتماع ته نه راوځي، قانون ته نه راوځي، ټولنې ته نه راوځي، روا او روا ته نه راوځي، سیاست ته نه راوځي، تجارت ته نه راوځي، کمی سود کاوه، کمی احتکار کاوه، کمی هر څه کول دا به نه راځي، دا روا ده نه روا. کله ما روا نه روا ته ضرورت و یا مې د الٰه سره رابطه ته او توبې ته ضرورت و، زه په خپل قدر تلم نو یک شنبه پر ورځ درځم سنډي سرویس وکوم، باقي له ما پسې به نه راوځي، ځکه زه ما د تا ډېر استبداد تیر کړی بیا په ټولنه کې نه غواړم. اماغه و چې دین په کلیسا کې بندي پادشاهي نظام مړنګ بدیل یې څه شي شو؟ بدیل دا شو چې د پادشاهي په ځای باندې دیموکراسي راوستله او د تدین په ځای باندې سیکولریزم راوست. په اروپا کې یو سیکولر بيدینه ټولنه رالوي شو. دا بيدینه ټولنه بیا ورسته په استعماري جګړو کې اسلامي نړۍ ونیوله، چې ونیوله نو به دلته د خپل فکر مطابق سیکولر احزاب تاسیس کړل، سیکولر تعلیم تربیه رواج کړه، سیکولر احزاب تاسیس کړل، دغه سیکولر احزاب بیا پارلمانونو او حکومتونو ته ورسول، بیا د خپل تګ نو ورسته چې لدې ځنه کډه بار کړ اروپایانو د جهادونو او مقاومتونو په نتیجه کې دغه ډول احزاب دلته قدرت ته ورسول چې تر نن پورې په اسلامي نړۍ باندې حاکم دي. نو یې چې ګوري مسلم اسلامي، خو په حقیقت کې به وفاداری امغه غربي قوانینو ته کوي او امغه سیکولریزم امغه غربګرایي په لار باندې روان وي او د ټولنو د غربي کولو لپاره به ټول حکومتي ماشينري هغه تسخير کړي او مغه باندې روان وي. په دغه ډول حالاتو کې چې اسلامي نړۍ د اروپا د فکری، اجتماعي، سیاسي، فوزي تسخير لاندې راغلی و، استاد سید قطب کې رالوي شو چې وزګې د 1900 کال او په 1900 کال پورې د ته اوسېده. د مصر نظام یې له دننه نږدې ولید، شاوخوا ته اسلامي نړۍ کې چې څومره نور نظامونه جوړ وو، یا انګريز په ځای پریخي وو یا فرانسویانو په ځای پریخي وو، دا یې ولیدل، خپل یې مستقیما د استعمار وخت ولید، د انګريزانو حاکمیت یې ولید. نو دته د غربیانو د نظریاتو، د دوی د عقایدو، د دوی د افکارو، د دوی د مبادیو، د دوی د فکری او اخلاقی ارزښتونو حقیقت ور معلوم شو. او بیا یو زمانه د سراغله چې نه یوازې دا چې دته د یو ناقد په حیث باندې ور معلوم شو، بلکې د دې فکرونو منون کوي شو. د ژوند متوسطه مرحله ده، د دغه ډول غربګرا یا د غربي افکارو منون کوي شو تر یو حد پورې. ورسته به الله توبه په نصیب کړ ورته، دی بیا حکومت امریکا ته ولېږه، تفصيلات بیا ورسته درته وایم. امریکا ته لاړ، چې کله امریکا ته لاړ، په امریکا کې د الته د تعلیم او تربیه او د نصاب جوړونې په مجال کې تخصص وکاو. الته د یو دوه تکان ورکونکو پیښو سره مخ شو. دغه دوه پیښو په دې کې د ضمیر راویښ، په دې کې یو نوې شعور ایجاد کړ. دې ته وهڅاو چې باید نور یو مکمل انتقال د یوې مرحلې نه یوې بلې مرحلې ته وکوي او د خپل ماضي ټوله د نقد لاندې ونیسي، او حتی چې خپل یو برخه لیکل شوي کتابونه کنسل کړي او د هغو د انتصاب نه هم ځان بری کړي، برات یې لنګ چې دا کتابونه نور زه نه غواړم، دا د څوک په ما پسې نه یادوي. ځکه دا د هغه وخت فکري انتاج و چې دی په خپله ځان پکې منتسب الی الاسلام بیانوي. کله چې دی د امریکا ته د خپل سفر قصه کوي، دی وایي چې من امریکا ته چتلو نو په کشتۍ کې پک کسه اسلام ته منسوب خلک هم روان وو. خپل ځان یادوي، کله چې من امریکا ته تلو نو په کشتۍ کې د نور خلکو سره یو شپږ کسه اسلام ته منسوب کسان هم روان وو. خپل هغه مرحله دی په دې عبارتونو باندې یادوي. په امریکا کې د دوه ټکان ورکوونکي حادثې ولیدل، هغه حادثو د مسیر بدل کړ او چې بیرته راغی نو بیا د دنه هغه استاد سید قطب جوړ شو چې د نړۍ د مسلمانانو لپاره یو فکری رهبر، د فی ظلال القرآن مؤلف، د معلم فی الطریق مؤلف او د شهید الاسلام لقب یې وګاټه.
شهید الاسلام. او د کتابونه په لسګونو ژبو ته ترجمه شول او د فکر نتیجه دا شوه چې نن په اسلامي نړۍ کې په شرق او غرب کې هر چیرې چې جهادي فکرونه دي، جهادي نظریات دي، هغه خپل فکری مصدر تر ډیره حد پورې د کتابونو او د تالیفات او په خاص ډول باندې معالم فی الطریق او فی ظلال القرآن دا غني. خلاصه د دې تفصیل دا ده چې استاد سید قطب غربګرایي هم له داخله ولیدله، هم یې له بیرونه ولیدله، هم یې د یو منونکي په حیث باندې ولیدله او هم یې د یو ناقد په حیث باندې ولیدله. استاد سید قطب خپل څوک دی څوک او د کم ځای و څه یې کړي و. د استاد سید قطب په باره کې ویل کېږي چې دی له اصله هندوستانی دی. د استاد سید قطب څلورم نیکه حسین هغه د هندوستان نه جزیرة العرب ته تللی و، بلاد الحرمین ته، مکې او مدینې ته، هلته یو موده تېره کړه او بیا د یوې مودې د تېرولو نه وروسته په هغه وخت کې د مسلمانانو ترمنځ دغه حدود او دغه سیاسي قید و بندونه د شیان نه و چې د چا به کم ځای کې زړه و هلته به ورته ټول یو خلافت و، د مسلمانانو یو حکومت یو نظام و، نه پاسپورت او نه ویزې ته ضرورت و او نه چا په هغه وخت کې د چا د نشنالټۍ یا د جنسیت پوښتنه کول. دی په بلاد الحرمین کې یوه موده پاتې شو، بیا له هغه نه وروسته دی لاړ مصر ته او په مصر کې بیا هلته د مصر په صعید کې د اسیوط په ولایت کې دی هلته پاتې شو او د وخت په تېرېدلو د کورنۍ هلته جوړه شوه. د اسیوط د مصر د صعید د خاورې د اسیوط په ولایت کې هلته دوی د موشا په نامه یو کلی و، په هغه کې استاد سید قطب زیږېدلی. دی په داسې یوه کورنۍ کې وزیږېده چې ماماګان یې په قاهره کې اوسېدل، ماماګان یې تعلیم یافته خلک وو، پلار یو متوسط الحال عام سړی و، نه کوم سیاسي سړی و نه کوم شرعي دیني عالم و، یو عام ملتزم مسلمان و، دین ته یې لکه د یو ښه سم مسلمان عامي سړي التزام درلود. مور یې چون تعلیم یافته وه، دی چې پیدا شو لږ لوی شو د 8 کلنۍ نه د قرآن کریم حفظ ته شروع وکول او په 3 کلو کې تر 11 کلنۍ پورې قرآن کریم حفظ، مور یې قرآن ورباندې حفظ. وروسته چې بیا د کله مشاهد القیامه فی القرآن کتاب ولیکه نو بیا یې هغه د خپل مور روح ته اهدا کړو، په هغه کې د دې خبرې یادونه کړې. تر هغې وروسته بیا مور یې غوښتل چې دا زوی یې عالم شي او به ښه باسواده سړی شي، نو دی خپل ورونو ته ولېږه قاهرې ته لاړ او هلته د خپل نور متوسطه مرحله وویله او بیا یې د متوسطې او د ثانوي مرحلې نه وروسته دارالمعلمین ووایه. کله چې دارالمعلمین ووایه د دارالمعلمین نه بیا سمدستي وروسته دی دارالعلوم ته داخل شو او دارالعلوم یې و. دارالعلوم یو دیني پوهنتون غوندې شی و. دارالعلوم هغه چې امام حسن البنا هم د هغه نه فارغ شوی و. دارالعلوم یې ووایه، د دارالعلوم نه چې وروسته دی فارغ شو نو په هغه وخت کې په عربي نړۍ کې د انګریز په خلاف باندې هم د پاڅون اوج او ازادي خواهانه افکار هم په خلکو کې ښه په زور و شور باندې چلیدل. د دغه ازادي خواهانه افکارو ترڅنګ ادبي نشأت یا ادبي عروج هم و. عربي ادب خپل عروج ته هم رسېدلی و. په هغه وخت کې د عباس محمود العقاد زمانه وه، دغه تالیفات وو. د مصطفی صادق الرافعي د مصر مشهور ادیب دغه تالیفات وو. د وحی القلم د لیکوال او د تحت رایه القرآن د لیکوال. همدارنګه طه حسین په هغه وخت کې هم اسلامي و هم نورې ادبي لیکنې کولې. نور مشهور لکه احمد حسن زیات او نور مشهور لیکوالانو. استاد سید قطب چې په قاهره کې پاتې شو د دې خلکو د لیکنو نه متاثره شو، دا چې دی په خپله یو بانوبوغه سړی و، د نبوغ او د قوي درک خاوند و، د دې خلکو لیکنې یې لوستلې او یو وخت کې دی په خپله د دوی په کتار کې ودرېدی، یو ښه قوي ادیب شو او د مصر په مختلفو جرایدو او مجلو کې به د ده مقالې چاپېدلې. د ادبي فعالیتونو ترڅنګ یې یوه موږده موده په تعلیم و تربیه کې کار وکړ. د تعلیم و تربیه په وزارت کې د مفتش په حیث باندې کار وکړ او د نصاب په شعبه کې کار کاوه. بیا یو وخت داسې پېښ شو چې د مصر حکومت غوښتل د غرب د تعلیمي تجربې نه استفاده وکړي او د نصاب جوړونې په لاره کې استاد سید قطب نه هم استفاده وکړي ترڅو د غرب تجربه را نقل کړي مصر ته او دلته هم یو غربي ډوله نسل وروزي. هماغه چې استاد سید قطب د ځینو نورو کسانو سره
امریکا ته ولېږه تر څو هلته دی د نصاب جوړونې په شعبه کې تخصص وکړي. 2 کاله یې هلته تېر کړ. چې 2 کاله یې تېر کړ، په دې 2 کالو کې په 2 وختونو کې د 2 ټکان ورکوونکو حادثو سره مخ شو. دی وایي چې دغه 2 حادثو د ما ژوند را بدل کړ. د 2 حادثو د ما ژوند را بدل. اوله حادثه وای دا و چې زه یو وخت کې مریض شوم. چې مریض شوم شفاخانه ته لاړم. شفاخانه کې بستر و. نو کتل مې چې یو واره په دې شفاخانه کې د ډاکټرانو، نرسانو، د عامو مامورینو، د اداري خلکو د ترمنځ د خوشحالۍ داسې د جشن غوندې یو حالت جوړ شو. خوشحالۍ شوې، یو بل ته مبارکۍ ورکولې، خنداګانې شوې، زیری شو. وای ما پوښتنه وکړه چې ما ته خو د تاسو تاریخ را معلوم ده، تاسو خو په دې ورځ کوم د خوښۍ اختر مناسبت یو شی نه لري. ما خو د امریکا تاریخ لوستلی، دا خو نه د تاسو کرسمس ده او نه د تاسو کومه بل ورځ ده. د خوشحالۍ د تاسو په څه مناسبت ده؟ په دې ما پوه کړ. وای ما په تعجب باندې پوښتنه وکوله. دوی ته زور معلوم نه وم چې زه څوک یم. وای په دوی کې وی راته ویل چې نن په مصر کې د نصرانیت تر ټولو لوی دښمن ووژلی شو او موږ دغه په مرګ باندې خوشحالي کوو. دا قصه شهید عبدالعظام رحمت الله علیه په خپل کتاب کې عملاق الفکر الاسلامي، د اسلامي فکر اتل، هغه کې ذکر کړی. نور هم په تواتر باندې دا قصه ذکر کړی ده. وای ما ویل چې څوک و دا چې په شرق کې د نصرانیت تر ټولو لوی دښمن ووژلی شو، یوازې په مصر کې نه، په شرق. و ما ویل چې څوک و دا په شرق لوی دښمن؟ وای حسن البنا نومې ده. حسن البنا نن په مصر کې ووژلی شو. وای ما تر دې وخت نه حسن البنا ته د اهتمام په نظر کتل، نه مې ورسره لیدلی و، نه مې راشد در شو، نه مې انډیوالي و ورسره، نه مې څه فکري او دعوتي انسجام ورسره، هیڅ شی مې نه ورسره. وای دې حادثې ما ته ټکان راکړ. سبحان الله، داسې یو څوک چې د مصر بچی دی او دغه په مرګ باندې په امریکا کې اخترې کیږي، خلک خوشحالۍ کوي، خلک زیری ورکوي یو بل ته، او زه لغه نه خبره یم او زه دغه ترڅنګ نه درېږم. داسې سړی زه یوازې پرېږدم؟ زه د داسې شعور او د داسې لیکنې او د داسې قوت او ادراک خاوند یم او بیا د ما یوازې پرېښی وي؟ وای دې زه ولړزولم. او بل دا چې د غرب شعور، دینی شعور را معلوم شراته چې دوی د سیکولرزم د دعوی سره د دیموکراسي د دعوی سره څومره قوي متدین خلک دي، د خپل د دین د قوت لپاره څونه کار کوي او د خپل د دین د دښمن په مرګ څونه خوشحالي چې په شفاخانه غونډه ځای کې هم دوی اختر کوي او یو بل ته مبارکي ورکوي او د خوشحالي محفل جوړوي. وای دې پیښې ما شعور راویښ. دویمه پیښه وای دا وشوه چې زه یو ورځ په امریکا کې د برتانیې سفیر میلمه کړم. د برتانیې سفیر ته دا ور معلوم چې زه په مصر کې څوک یم، ځکه استاد سید قطب مشهور لیکوال و، په مجلو او جرایدو کې لیکنې وي، بلکې د لوی لیکوالانو لکه د مصطفی صادق رافعي سره د ادبي مناقشې وي، ادبي جګړه وي ورسره. نو سفیر ته دا ور معلوم وي په امریکا کې د خپل کور ته میلمه کړم، د برتانیې سفیر چې خپل کور ته میلمه کړم. نو خبرې را سره کول، د خبرو په جریان کې ما ولیدل چې د ما د کتاب العدالة الاجتماعية في الاسلام دغه یو نسخه د په میزباني کې، او دا په ټول امریکا کې دویمه نسخه ده. ځکه زه په داسې وخت کې مصر ته راغلم چې ایله دا کتاب نه ویل چاپخانه راوتله یو نسخه، بلکې راوتله نه وای. ما په مصر کې پرې خو د ورسته به استاد محمد خطب ما ته راولېګه یو نسخه چې دا کتاب دی راوتله ده. وی ګورم چې یو نسخه د په میزبانه پراته ده. نو په دې پوښم چې دا سړی څومره اهتمام کوي د اسلامي فکر په قضایاو باندې. د برتانیې سفیر دی په امریکا کې، بیا د یو عام مصري لیکوال کتاب بیا دلته رسېدلی په میز باندې پروت ده او بیا چې هغه لوستلی بیا یې پسونه تکلیف زه پیدا کړی یم او بالاخره ماته مېلمستیا وکړه. نو د خبرو په جریان کې دا راته ویلي چې په مصر کې یو بدلون را روان دی او که دا بدلون یو وارې واک ته ورسېږي نو شرق به له بدو ورځو سره مخ شي، او د تا غوندې سړي نه د موږ دا توقع ده چې ته د دې بدلون مخه ونیسي او د دې بدلون په مخنیوي کې له موږ سره یو ځای شي. وایي زه په هماغه لحظه پوه شوم چې دا تحریک په حقه ده او دا خلک مخلص دي، د حق لپاره کار کوي، ځکه چې کافر دومره ورته په امریکا کې د برتانیې سفیر د مصر د یو حرکت نه شکایت کوي. دته وایي ما تصمیم ونیو چې زه به له دوی سره یو ځای کېږم. هماغه چې بیرته کله مصر ته راغلم نو حسن بنا رحمت الله علیه هغه شهید شوی او استاد حسن حزیبی هغه د جماعت مشر
هغه سره مې رابطه وکړه ورته وویل چې ما د یو عسکر په حیث یو خادم په حیث که در سره قبلوئ نو زه خدمت ته حاضر یم. استاد سید قطب د ژوند په یو مرحله کې په دغه چې د امریکا نه بیرته راغی د اخوان مسلمین غړی شو.